سلامونه ګرانو دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ د 2023م نړیوال جام کې افغانستان 2 ورځې وړاندې پاکستان ته په 8 وکټو ستره ماتې ورکړه. د دې په اړه د پاکستان په ټولنیزو رسنیو باندې بحثونه روان دي. د پاکستان په ټولنیزو رسنیو باندې بیا دغه خبر لاس پر لاس کېږي. پاکستان سوځي چې افغانستان کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان ولې د عرفان پټان سره وکتله، د هغه سره ولې ډانس وکړي. د عرفان پټان سره دغه په کار نه و، هغه چې دی د لوبې یو مبصر او کمنټیټر دی، نو دغه بد کار دی چې د راشد خان سره دغسې سپک چلند کوي، یعنی میدان ته راکښته کېږي، د یو لوبغاړي سره ډانس کوي. د پاکستان کرکټران او مینوال په دغه باندې هم سوځي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان پر وړاندې ابراهیم ځدران د غوره لوبغاړي ټرافي افغان کډوالو ته ډالۍ کړه، لکه څنګه چې د پاکستان حکومت څخه په زور ایستل شوي دي. نو پاکستان مینوال په دغه باندې هم سوځي. او نن په نړیوال جام کې ډېره خوندوره په زړه پورې لوبه ترسره شوله چې نیدرلینډ او اسټرالیا لوبډلې سره مخ شوې. د اسټرالیا لوبډلمشر د لوبې ټاس وګټي، په خپله د توپوهنې پرېکړه وکړه. په ټاکل شوي 50 اوورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 399 منډې جوړې کړلې. د کرکټ نړیوال جام نننۍ لوبه کې اسټرالیا نیدرلینډ لوبډلې ته په 309 منډو په لوی توپیر ستره ماتې ورکړه. د اسټرالیا لوبغاړي میکسویل په 40 توپونو باندې چټکه تاریخي سلیزه هم ووالله. په روان نړیوال جام کې د هندوستان لوبډله په ټاپ کې ده چې 5 لوبې کړي، 5 واړه یې ګټلې دي، 10 پوینټه لري. په دویم نمبر بیا ساوث افریقا ده چې 5 لوبې کړي دي، 4 یې ګټلې دي، 1 یې بایللې ده، 8 پوینټه لري. په دریم نمبر بیا نیوزیلینډ چې 5 لوبې کړي دي، 4 یې ګټلې دي، 1 یې بایللې ده، 8 پوینټه لري. په څلورم نمبر بیا اسټرالیا ده چې 5 لوبې کړي دي، 2 یې بایللې دي، 3 یې ګټلې دي، 6 پوینټه لري. پر پنځم نمبر بیا پاکستان دی چې 5 لوبې کړي دي، 2 یې ګټلې دي، 3 یې بایللې دي، 4 پوینټه لري. پر شپږم نمبر بیا افغانستان دی چې 5 لوبې کړي دي، 2 یې ګټلې دي، 3 یې بایللې دي، 4 پوینټه لري. پر اووم نمبر بیا سریلانکا دی چې 4 لوبې کړي دي، 1 یې ګټلې دي، 3 یې بایللې دي، 2 پوینټه لري. پر اتم نمبر بیا انګلینډ دی چې 4 لوبې کړي دي، 1 یې ګټلې دي، 3 یې بایللې دي، 2 پوینټه لري. پر نهم نمبر بیا بنګلادیش دی چې 5 لوبې کړي دي، 1 یې ګټلې دي، 4 یې بایللې دي، 2 پوینټه لري. پر لسم نمبر بیا نیدرلینډ چې 5 لوبې کړي دي، 1 یې ګټلې دي، 4 یې بایللې دي، 2 پوینټه لري. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوې ده، په چینل کې نوي یاست نو حتما موږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.